بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ سے محترم، په دې رمضان میاشت کې د دې صدقې څه فضیلت دی چې انسان په دې کې صدقه کوي، نو دې څه غوره شته دی او که نه؟ د میاشت رمضان ما مخکې هم دا عرض کړی چې دا د عبادتونو میاشت ده. په دې کې باید چې موږ او تاسې هر قسم عبادت د الله سبحانه وتعالی مخې ته وړاندې کړو چې الله یې قبول کړي. صدقه داسې هم لوی عبادت دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټې صدقې ورکول د الله غصه ختموي. د الله رب العالمین چې غصه شوي چاته او دې صدقې ورکړي، نو په دې باندې د انسانانو د الله طرف نه چې کوم یو غصه یې ورته هغه ختمیږي. بل د رمضان کې خاص کر ډیره صدقه پکار ده، چې ډېر تصدق وکړي، خلکو له صدقې ورکړي. وجه د هغې دا ده چې زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به حدیث بخاري دی چې د سیلۍ نه به ډېر سخاوت پکې، سیلۍ دا په هر خاص و عام لګیږي، دا په غریب مالدار هر چا باندې لګیږي. نبي علیه صلات وسلام دي کې هر چا سره ښه کول. افطار الصائم باید دا پکې سره وکړي. یو چا له روژه د روژه ماتي دپاره څه وایي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې چا له د روژه ماتي څه شی ورکړه، روژه یې پرې ماته کړله، نو دا داسې شی لکه ده چې دا روژه نیولي. دا ډېر ثوابونه دي. نو دې وخت کې چې کوم کسان مالداره دي، هغه د یوازې خپل زکاتونه نه ورکوي. مالداران اکثر زکات دې وخت کې ورکوي. دا خو صحیح ده، زه د زکات دپاره ټاکلی ټیم دی کال پوره شي، خو د زکات نه علاوه د دې مالدارانو په دې مالونو کې حقوق دي. حقوق نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په مال کې د زکات نه علاوه حق دی، چې حق دی نه الله دې نه تپوس کوي. یوازې دا زکات نه ده، خو په ورکوي که دا نه ورکوي په دې هم جهنم ته ځي. نو د مالدارانو مسلمانانو وروڼو ته دا خواست دی چې په دې رمضان کې د غریبانو ډېر خیال وساتئ، د صدقات کوئ، د یتیمانانو خیال وساتئ، د کونډو خیال وساتئ، دارنګې د مریضانو د علاج دپاره خیال وساتئ، د روژه ماتي دپاره خیال وساتئ، د مسلمانانو روژه ماتي برابره کوي چې څومره وس کیږي. او غریبان دې هم صدقې کوي د خپل وس مناسب، داسې نه چې غریب به صدقه نه کوي. د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې غریبانو هم صدقه کوله. غزوه تبوک کې غریبانو هم چانده راوړله. والذین لا یجدون الا جهدهم. دا څوک وو؟ دا کسان چې دیاړي به یې کوله، مزدوري به یې کوله، لپه دانې به یې را روانې کړې وې. دا به داسې نه وی چې دا کمې دي چې الله یې قبول کړي. نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي د اور نه ځان په یوه نیمه کجوره بچ کړه. معنی چې نیمه کجوره در الله قبوله کړه، د اور نه بچ کېږي. یوه لپه خوراک د چا له ورکړه، الله رب العالمین دې د اور نه بچ کوي. غریبانان دې هم دا واوري، غریبانان دې د خپل وس مناسب صدقې کوي. صدقې یوازې د مالدارانو